انسان په هر حال کې د ژوند په هر ثانیه کې خپل پاک رب ته محتاج دی. انسان له در ټولو لوی مقصد په ژوند او زندگی کې هغه د خپل رب معرفت دی او دغه عبادت دی او دغه راضي کول دی. خدای ناکاره ده دی نه چې انسان در دنیا تیر سي، خو دا خبره ده ته نه معلوم. الله رب العزت په خپل کلام په سورة فاطر کې فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله وی الله وی ای خلکو تاسو ټول الله ته محتاج یاست، فقیران یاست. په خپلو ټولو چارو او حالاتو کې د ژوند په هره ثانیه او په منټ کې په دنیا او په آخرت کې د مور په نسو پرې هم کې یوازې الله هغه ذات دی چې بې نیاز دی، بې پروا دی، بې احتیاج دی، غني دی او هغه د هر څه نه پوره دی. الله هیڅ ته اړتیا نه لري. الله هیڅ چا ته محتاج نه دی، هیڅ شي ته محتاج نه دی. د قرآن کریم د دغه آیات شریف په تفسیر کې مفسرینو لیکلي دي چې انسان په 5 برخو کې په پوره توګه الله رب العزت ته محتاج دی او الله په خپل فضل او رحمت باندې له ده سره لما تعالی هر چا سره الله احسان کړی دی. د الله احسان تل په موږ تاسو دی. الله رب العزت احسان په موږ تاسو په هر انسان د باران په څیر راوریږي. اول الله رب العزت موږ تاسو ازما ورونو په خپل شتون او موجودیت کې په پیدایش کې محتاج انسان دی. انسان په خپل ایجاد او پیدایش کې محتاج دی. الله رب العزت ته کچيري الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده نه وای کړې، الله دای نه غوښتلی چې موږ ته دې پیدا سوي، نو موږ به هیڅ کله پیدا سوي نه وای او له نیسته څخه به موږ سته او شتون ته نه وای راغلي. دا د الله فضل و کرم و احسان دی چې دا موږ خدای پیدا کړو. قربان دا د الله رب العزت یو احتیاج دی چې موږ خپل پاک رب ته لرو. الله په خپل فضل کرم باندې په موږ دا احسان کړی دی چې نو الله پیدا کو. دویم په خپلو مادي قوتونو کې او اندامونو کې انسان الله ته محتاج دی. انسان د قوت باطنی او ظاهري اندامونو حواسو په چمتو کولو کې الله رب العزت مرستې ته اړ دی. کچېرې الله تعالی انسان ته سترګې نه وای ورکړي، غوږونه یې نه وای ورکړي، غوږونه خو ولې د اورېدلو طاقت نه وای، د بویولو طاقت نه وای وغیره وغیره، نو دی به هیڅ یو کار د کولو لپاره چمتو او پر قادر به نه وای. موږ بیا څه کولی شو؟ لاسونه په خپل انسان جوړولی شي ځان. اے د الله نیکانو بندگانو خپل رب موږ له پیژندل پکار دی. څونه چې انسان خپل پاک رب وپیژندي هغونه ایمان قوي کیږي. زما ګرانو عزتمندورونو په دې خبرو سر خلاص کړئ. دریم په رزق او په نعمتونو کې انسان محتاج دی پاک رب ته. انسان د خوراک څښاک ښکلا او پټو نعمتونو په ترلاسه کولو کې الله ته محتاج دی. که د الله تعالی فضل او احسان او اسانتیا او کرم او مهرباني نه وای نو انسان به هیڅ ډول رزق او نعمت نه وای ورته رسېدلی. یو پلی ته د مځکې د اوسره وتلو ته ګوره، بیا ته هضم کېدلو ته وګوره، بیا یې غاښو ته وګوره چې خدای درکړي دي چې په ویې ژوې، خوند یې وګوره چې الله ویې څه کم. نو عزیزانو لږ سر خلاصول پکار دي. څلرم د مصیبتونو په دفع کولو کې انسان الله ته محتاج دی. انسان د عذابونو، بدبختیو او سختیو په لرې کولو کې، د غمونو په سپکولو کې محتاج دی. الله ته د نعمتو په رسېدلو کې الله ته محتاج دی. چې الله دې مرسته نه وکړي، مالداري د کمې خوا ده، صحت د کمې خوا دی، نو چې الله مرسته نه وای کړې نو پر انسان به تلپاتې ستونزې، مصیبتونه او سختۍ واکمني. پنځم په علم او هدایت کې محتاج دی الله ته. انسان د هغه شانو په زده کړه کې محتاج دی چې پرې نه پوهېږي. که د الله تعالی ښوونه لارښوونه نه وای، توفیق نه وای، نو انسان به هیڅ شی
نه وای زده کړي او نه به خپل اصلاحات راوستلي ولای. دا آیات شریف کوم آیات؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، د سورة فاطر آیات شریف. دا و موږ ته ای ورونو دا درس راکوي چې انسان د خپل ژوند په هر ثانیه، په هر ساه اخیستلو او په هر حالت کې د خپل خالق الله جل جلاله په دربار کې باید متوجه او الله ته محتاج دی. د دې احتیاج پیژندل انسان له کبر غفلت څخه ژغوري چې څونه انسان خپل پاک رب وپیژندي، هغونه مینه محبت په انسان کې زیاتېږي، هغونه د شکر ادا کولو شکر سوچ او فکر په انسان کې زیاته کېږي، هغونه عاجزي او خاکساري په انسان کې پیدا کېږي او انسان شکرګزار کېږي، روحیه او طاقت او باطني طاقتمن کېږي. الله دې موږ شکرګزاره بندگان کړي. عزیزانو موږ به د کوم نعمت شکر ادا کوو؟ تی دا وګورئ.